سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. بشیر وطندوست یم. د دې ویډیو هدف یا موخه دا ده چې څنګه موږ کولی شو چې په انګلیسي ژبه باندې د یو چا څخه بخښنه وغواړو. Making apologize. I'm sorry. I am sorry. زه بخښنه غواړم. I am so sorry. I am so sorry. ډېره بخښنه غواړم یا زه ډېره بخښنه غواړم. I am very sorry. زه ډېره زیاته بخښنه غواړم. I am terribly sorry. I am terribly sorry. زه ډېره سخته یا په ډېر معذورت غواړم یا ډېر زیاته بخښنه غواړم ستاسو څخه. Sorry, I don't mean to do that. Sorry, I don't mean to do that. وبخښئ، زما هدف دا نه و چې زه دا وکړم، یعنې زما څخه په خطا باندې دا کار وشو. Sorry about that. Sorry about that. Sorry about that. د هغه په اړه باندې یا د هغه په خاطر باندې چې یو کار څه سوي یا یو غلطي سوي د هغه په اړه باندې بخښنه غواړې. Can you forgive me? Can you forgive me? کولی سې چې ما وبخښې یا به ما معاف کړې. I apologize for whatever you done. I apologize for زه بخښنه غواړم هر کار چې دې کړو د هغه کار په لپاره. Please forgive me. Please forgive me. مهرباني وکړئ ما وبخښئ یا مې معاف کړئ. You can blame me for this. You can blame me for this. ته کولی سې چې د پړه په ما واچوې یا زما په غاړه باندې واچوې یا دا غلطي ما کړې ده، نو ما چې کوم مې بخښه. How should I apologize you? How should I apologize you? زه څنګه ستا څخه بخښنه غوښتلی شم. I beg your pardon. I beg your pardon. زه ستا څخه خواست کوم یا غوښتنه کوم چې ما معاف کړې. Sorry, it's my fault. Sorry, it's my fault. وبخښئ، دا زما غلطي وه یا زما اشتباه وه. Sorry for keeping waiting. په د دې په خاطر باندې بخښنه غواړم چې ته زما ته منتظر پاتې وې یا مې ته منتظر کړی وې. اکثر وخت که تلیفون باندې چا ته زنګ ووهي، هغه بیا تاسې په بل لاین سره کنیکټ یا تاسې ته وایي چې ما ته وخت راکړئ، د هغه مشکل درته حل وي. نو باید څنګه درته وایي sorry for keeping you یا sorry for keeping waiting. بخښنه غواړم تاسې مې منتظر کړي واست. Sorry I am late. Sorry I am late. کله چې د ملګري سره دې واده کړي او ته ناوخته راسې، نو باره به څه ورته وایې sorry I am late. That's all right. That's all right. مشکل نه لري، کومه خبره نه ده. Don't worry about it. Don't worry about it. د دې په اړه باندې فکر مه کوه یا تشویش مه کوه یا موږ ته چې وایو په کیسه کې مه کېږه، کومه خبره نه ده. Forget it. Forget it. هېر یې کړه، یعنې هېڅ نه دي سوي. No problem. No problem. هېڅ مشکل نشته، هېڅ خبره نه ده. Never mind it. Never mind. It doesn't really matter. Never mind. It really doesn't matter. هېڅ مشکل نه لري، د دې په اړه باندې هېڅ فکر مه کوه چې شاید هېڅ خبره نه ده. No big thing. No big thing. کومه غټه خبره نه ده، کومه غټه مسله نه ده. It's not your fault. It's not your fault. دا ستا غلطي نه ده یا غلطي نه وه. Please don't blame yourself. Please don't blame yourself. دا پړه یا دا غلطي ته په خپله غاړه باندې مه اخله، یعنې اشتباه وسوله. Think nothing of it. Think nothing of it. داسې فکر وکړه چې هېڅ نه دي پېښ شوي. خدای دې وکړي چې په ورباندې پوه شوي یاست. که په کوم ځای کې مو سر نه وي ورباندې خلاصوئ، کولی شئ چې کمنټ راته وکړئ یا میسج راته وکړئ. ستاسو کمنټ یا میسج به زه جواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.